دا ځل مې ډېره مینه د جلال آباد پښتونستان واټ څخه در واخلئ. اول وړه اغل کېږي، بیا جوړول کېږي، بیا د مساله جوړول کېږي، هغې نه بعد دا سمبوسې بندول کېږي. شاړې که ورته کړو وایي بس دا کړو څوک؟ دا شاړې دا نورستانیان فعلا چې دا د خټکیو سیزن ده، خټکي راځي. خټکي؟ او خټکي څو دي معنی؟ لوګر نه راځي، کابل نه راځي، خوږیاڼو نه راځي، مختلف ولایتونو راځي. مختلف ولایتو نو که ګرمو شوق څوک کوي نو مجبوراً پخېدو پورې یو 10 منټه ولا وخت لګېږي نو انتظار به کوي. دې کې موږ مسالې چې کومې دي هغه پکې ښې دي. اول وړه موږ ښه کاروو، وړې ښه کاروو، بس دغه علت یې دی. دا موږ ته په 100 روپۍ راوړي، خو بیا موږ ته 20 کیلو کې 1 کیلو چکا اچوي. بیا دې سره موږ دا مکسو به دلته کاروو. دا مختلف ورځې نو در 2 تر 3 سلورو پورې 2-3 زرو پورې ننګرهار کې سخته ګرمي ده دې ورځې کې. عکسونه مو دلته اخیستل؟ واکسین لپاره راغلي. ګرمۍ نه سوځېږي، زموږ د سټایلونو نه سوځېږي. ګرمي دې نه کېږي؟ ولې نه کېږي؟ بس کار نه کوو، صبر کوو. وطن کې هم دا واته میاشتې کېږي چې راغلي پاکستان راغله نو دا واته میاشتې کېږي دلته لګیا. خارج کې خو دغه ډوډۍ ډېر کم تر ملاویږي هم نه اکثره نو ځکه چې دغه ځینه مسافر شي دغه ډوډۍ نه ملاویږي. زه خو سموسې جوړوم، اسپاز یم، یعنې مین کار یې منګه دلته دغه کې اتاق کې جوړوو. ته جایداد ورته ملته دي دلته بس د کاروبار دغه لپاره دلته راغلي. سلامونه درنو هیوادوالو، که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ. زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې. سلامونه، ستړي مشئ او وخت مو په خیر. دا ځل مې ډېره مینه د جلال آباد پښتونستان واټ څخه در واخلئ. هیله دا ده چې تاسو ټول جوړ او روغ وئ. د ننګرهار شپنۍ ښکلا دلته به له قدرمنو هیوادوالو سره د دوی په روزګارونو غږیږو چې څه کوي، په څه بوخت دی او روزګار څنګه دی. زه محفوظ کاکړ یم او په کیمره کې را سره مجاهد مخلص ملګرتیا کوي. راځئ خپرونه را سره تر وروستیو تعقیب کړئ. بیا هم سلامونه، ستړي مشئ. خپرونه پیلو او دلته یو استاد دی او په سمبوسو لګیا دی، سمبوسې پخوي. له ده سره به خبرې اترې ولرو. سلامونه استاد. سلام. ښه یې؟ ښه یې جوړې صاحب، ښه دی. څنګه حالات دي؟ الحمدلله د ښه یې جوړې. ژوند په خیر دی؟ الحمدلله. ستا دواګانې تاسو ښه وئ؟ سمبوسې پخوئ که خرڅوئ؟ دواړه کوو. اول یې پخوو بیا یې خرڅوو. پخولو ته ډېر خوشحاله یې که خرڅولو ته؟ دا خرڅول ښه خوند کوي. خوند کوي؟ دا پخلی روپۍ دي د ګرمي ده. خرڅول بې پیسو وای بیا هم ښه نو ثواب کار. ثواب ته ډېر خوشحاله یې که پیسو ته؟ دواړه چې شي لا خوند لري. څنګه د ګرمي سره څنګه یې؟ ولا داسې به ووایم چې د جهنم دویم برانچ ته جوړ دی. نو دویم جهنم له ننګرهاره؟ او دویم برانچ دی. سبحان الله، جالبه یې وویله. ښه، د استاد هم درته راغلی 2 سمبوسې غواړي. دا څنګه پخوئ استاده؟ دا دغه دې نه راخلو او دې ته ورشو پخوو. نه دا خو صحیح ده، یعنې جوړوي یې څه رقم ده، کیسه یې څه رقم ده؟ دې اوږده کیسه ده وروره. دې له اول وړه اغل کېږي، بیا جوړول کېږي، بیا د مساله جوړول کېږي، هغې نه بعد دا سمبوسې بندول کېږي او هغې نه بعد دغه پخلي د راځي. نو په خوراک خو اسانه معمولي شی ده، خو چې هغه پکې نو ډېر سم ناول دی، نو سمه کیسه ده، داستان ده. زحمت یې ډېر دی، زحمت یې ډېر دی. زحمت یې ډېر دی که نه؟ بل ګرمي هم ده او ته داسې ګرم ځای ته ور ولاړ یې. ولا څه کې نو مجبوري ده، کې وی نو
مجبوري ده که نه غریبي دا ده شکر دی چې د دې روزګار بیا ښه دی الحمدلله چې کار روزګار خپل دی بس دغه بل تر ټولو ښه خبره دا ده چې دا ستاسو سمبوسې ډېر ښه نوم لري خواله یې په څه کې دی سمبوسې خو ډېر کسان پخوي بس چې څومره ښه کیفیت ورکړي همغونه مشتریم زیات راځي مثلا کیفیت کې څه کیفیت مطلب موږ داسې یو هغه نه کوو چې یاره یو خو د سمبوسې موږ وزن پوره زیات دی بل دې کې موږ مسالې چې کومې دي هغه پکې ښې دي بل وړه موږ ښه کاروو وړې ښه کاروو بس دغه علت یې دی په یو دفعه دې ته څونه اچوئ څو دانې سمبوسې یو دغه کې دې تقریبا 10 دانې ورځي 10 دانې بیا دانه په څو خرڅوئ دانه 10 روپۍ 10 روپۍ د شپې خلک ډېر راځي که د ورځې ولا بس شکر د کار سار نه شروع کیږي 8 بجو نه شپې نه هلسو پورې کار کیږي ټول ورځ خلک دې راځي اوړي کې سودا ډېرې وي که په ژمي کې ژمي کې ډېره وي ژمي کې داسې چې عوام خلک زیات وي نفوس زیات وي نو کار ښه وي اوړي کې داسې ګرمي زیات وي دومره څوک راوځي هم نه بازار ته څومره وخت کېږي دا کار کوي نو وخت هم ډېر زیات کېږي 15-14 کاله خو وطن کې هم دا 8 میاشتې کېږي چې راغلي پاکستان راغلی نو دا 8 میاشتې کېږي دلته لګیا هلته روزګار ښه و که دلته الحمدلله خوشحاله ډېر هم دلته یعنې دلته د روزګار ښه و که هلته شکر هلته هم ښه او چې دلته راغلو الحمدلله دلته نه دلته ډېر ښه ده خوشحاله دی خپل وطن دی څوک کار نه در لري که څو بجې راغلی او په څو لاړې الحمدلله دا غږ رابسې نشته ده چېرته ځم چېرته راځم خپل کار مې ده خپل وطن مې داسې مشکل نشته ده ته پکې خوښ یې الحمدلله د ورځې څومره سودا کوې ولا څه ووایم نو کېږي الحمدلله ښه ده او سخت د ماخوستنه ډوډۍ وخت دی سمبوسې هم تیارې دي تیارې سمبوسې هم تیارې دي او موږ هم وږي یو تابعدار یې وروره کښېني هر څه شي تابعدار بیا داسې نه چې کیمره بنده شي بیا ووایي چې راشمار یې کوي نه نه څومره چې خوړلی شي ځان نو زه به د مجاهد سره مشوره وکړم چې هغه څه وایي دا وروره سمه ده هغه نه مشوره اخیستلې هغه سره دغه ښه وي که نه ملګری دی او مشوره وکړه که نه وروره څنګه اوسه ده مشوره کې خیر یو ما د سره به یو څو خبرې وکړم صحیح ده ستا ستړی مه شې الحمدلله ښه یې خیر دی جوړ خیر یې الحمدلله طبیعت په خپله ښه نوم مبارک ریاض مشوره کې خیر وي که نه او بالکل ریاض جان یو چکنی ورکم شته سمبوسې اخلي او ملګرو ته هلته حسابوي او کله دې داسې کړي چې د 500 سمبوسو د شپږو سمبوسو پیسې دې اخیستې د 500 په ځای ولې نه ډېرې خپل حقیقت وایه وایي ډېرې مې اخیستې دي ښه خوشحال یې الحمدلله ډېر کوم راغلی دلته دا مې ورور دی ورونه یاستې دا دکان مو خپل دی خپل دی الحمدلله او الله ډېر شکر دی ماشاءالله او هغه دی ماشاءالله رشم ډېر دی در باندې بس دا والله خپل فضل دی شکر دی ښه دی بس الحمدلله دواګانې دي لږ که ډېر ډېر ښه دی الحمدلله سمبوسو خرڅولو کې خوشحاله یې که د سمبوسو په پخولو کې دواړو کې خوشحاله او جوړولو کې هم خوشحاله او بس خپل کار شکر دی ستا مشخصه وظیفه څه ده دلته زه خو سموسې جوړوم اسپاز یم یعنې مین کار یې موږ دلته دغه کې اتاق کې جوړوو نوم داسې ښکلی دی او سخت دی تسې ګالی څه کې بس څوک چې مخه دی همغې نوم کېږي که نه څوک چې هلته ولاړ خلک فکر کوي چې ولا دی که نه دی دا دی موږ دلته خبرې کوو مګر کیمرامین ډېر په عذابېږي مګر هغه هېڅ شي که نه سړي خپله دنده معلومه وي که نه ژورنالیزم مسله هم داسې ده ما یې کونې څه خبرې کوم مګر کیمرامین بیا ډېر په عذاب هغه غریب بیا څوک نه پېژني که نه صحیح خبره همدغه مثال دی زموږ هم څه سیمه همدا مثال دی خرڅه یې د نوم دک ښکلی دی او سختۍ تسې ګالی بس څه کې نو دا خو ژوند اصول دی دا خو ژوند دی یارانو یو دی داسې هم پکې وي او بالکل څنګه دغسې ده افغانستان کې خوشحال یې نو خوشحاله شکر دی او خپل وطن دی مړه ډاډه پکې ګرځه که بیا درته موقع ښه شوه حقیقت ووایه بیا ځې پاکستان ته که نه دلته شکر دی ښه الحمدلله روزي روانه الله ښه رزق راکوي شکر دی چکر ته خو ځې چکر ته که ژوند دغه شو بس نصیب وشو زو به د خیره سره او که داسې برابره مینه دې پراخله بیا پاتې کېږي هم که نه دلته هلته نه مړه پاتې کېدو کیسه نشته نوره خلک بل هېواد ته لاړ چې چکر لپاره ته پاکستان ته زړه کوي هېوادونه ډېر دي مړه ورته نه ځو له هغه نه تېر یو د هغې نه به تېر شو مړه بل طرف ته به لاړ شو کوم طرف ته چې کوم طرف ور برابر شو مړه بس لیدونکو ته به څه ووایه بس لیدونکو به دغه ووایو چې بس خوشحاله اوسئ او ښه ژوند تېر کړئ موږ هم دعاګانو کې یاد ساتو تاسو به هم ورته موږ په دعاګانو کې یاد ساتو بالکل ډېره مننه خدای دې ښه لره تاسو راځئ دننه لاړ شو او استاد سره به خبرې وکړو چې استاد څنګه دی استاد څنګه دی
څنګه ولای شکر څه غوسه غوندې ښکاري نه الله دې نه 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 غوسه نه یې نه طبیعت دې ښه دی شکر دې استاد څنګه د سودا شکر دې لږ که ډېر ډېر ښه دی دا چې جوړوي دلته سمبوسا چاټ سمبوسه چاټ کا په څو ورکوئ 50 اتیا 50 اتیا دغسې تر څو اخري ریټ 50 دې اتیا دې سل اخري سلو کې څه شی اچوئ سمبوسا یې دا چولې سمبوسه او چولې بس او الوګانې خوټ کې د لوبیای سلاد ښه څومره وخت کېږي دا کار کوي دا کال نیم کې کال نیم کېږي او دلته افغانستان کې وې کله پاکستان راغلی نه پاکستان نه راغلی پاکستان راغلی هلته دا کار کړی و او دا کار مې هلته هم کړی هلته څومره وخت کړی هلته هم دا 2-3 کاله کېږي بیا څنګه دی وویل چې یو کال نو دلته مې یو کال کېږي دلته دی او دلته مې یو هلته دی ډېر کار کوي او هلته خوشحاله وې که دلته یاره دلته هم خوشحاله وی خپل وطن هلته هم خوشحاله وې دلته هم خوشحاله او ډېر چېرته خوشحاله وې یاره دا خپل وطن دی دلته ډېر خوشحاله او زه صحیح ده همیش دلته ولاړې که بل کار هم کوې هم دلته ولاړ یم چاټ ته او کوم وخت کې ډېر درته راځي ملګري بس هر ټیم ملګري ډېر د ماښامې لږ ښي کوم چاټ ډېر خوښوي چې څه پکې ډېر وي سمبوسا چاټ نه سمبوسه چاټ خو صحیح دی چې په دا سمبوسه چاټ کې څه شی ډېر وي هغه خوښوي بس همدا سمبوسا چاټ دی کې دا چولې او دا شیونه ډېر چولې ساعت دې تېر دی شکر پیسې هم ته خپله اخلې بس هو نو مهم کار تا پیدا کړی مقصد صحیح ده ډېرې اخلې که کمې بس نه ډېر اخلو نه کمې اخلو برابر روپۍ اخلو هو ته نو ساعت یې پکې تېر دی او شکر دی زه ښه دی بس وطن کې د خوشحال وئ ښه دي وئ همدلته دا ډېره خبره ده که نه هو وروستۍ کې به لیدونکو ته څه ووایې یاره څه نه شم ویلی دا پکې مه راوایه ښه څه نه شې ویلی دا پکې بس مینه او ژوند وکړې هو زه مننه خیر اوسه لیدونکو له موږ سره پاتې شئ مخکې ځو ستړي مه شئ د خپرونې په دوام دغه د شړومبو ځای ته راغلو او دلته دې ملګري سره به خبرې ولرو څنګه دی دغه د شړومبو کاروبار فارسي کې ورته دوغ وایي که نه او موږ ورته په معیار کې بیا تروې وایو ځینې ورته شړومبې وایي فکر کوم دا د شړومبو مساله چې ده دا لهجوي ده خو په هر حال د سره به وغږېږو اوس اوړی دی او ګرمي ډېره زیاته ده نو د دې موسم بیا تر ډېره بریده پورې وي همدا اوس ستا ستړی مه شې خیر ښه یې الهري دی صحت دې ښه دی الحمدلله تاسو خاص نوم مبارک دی مزمل دی مزمل ولد محمد تروې دي هو شړومبې دي که تروې دی ته بس څوک ورته فارسي کې دوغ وایي په پښتو کې ورته تروې وایي څوک ورته شومړې وایي داسې کېږي بس دا دوه درې قسمه نومونه دي بس خلک ورته اخلي دوه درې ژبې معنی څوک ورته دوغ وایي په شاړې کې ورته کړو وایي بس دا خلک کړو څوک دا شاړې دا نورستانیان ورته کړو وایي هغې ورته کړو د هغې په ژبه کې ورته کړو وایي او نور او په فارسي کې ورته دوغ وایي څوک ورته پښتو کې شملې وایي څوک ورته تروې وایي پاکستانیان زیاتره تروې لفظ کاروي او دا پښتانه به شملې شړومبې او اصلا چې دی فکر کوم تروې معیاري ده هو تروې معیاري څنګه شکر د الله احسان طبیعت خاص دی الحمدلله وخت تېري شکر د الله نوم خو دې راته واخیستی مزمل و مزمل جانه څنګه ژوند په خیر الحمدلله الله احسان دی تاسو خاص د کوم ځای یاست د قندوز کندوز یاست او پوهېږئ زه د کوم ځای یم د کوم باغلان در نږدې یم باغلان بیا هم سایګان یو ښه زه د باغلان یم ښه ډېر ښه ډېر لږ دې خوا څه ته دې خوا راشه بیا خو هم سایګان راځو که نه بیا د خپل یم مقصد د تروې مروې دا سیسټم سره آماده که ولې صحیح دی ولې تاسو یو ګیلاس برباندې وڅښو نه مننه کندوز ته خالي دې کار ته راغلي یاستئ نه نه دلته جایداد ورڅه ملته دي دلته بس د کاروبار دغه لپاره دلته راغلي څومره وخت کېږي له کندوز ته تقریبا 11-12 کاله کېږي 11-12 په دې ځای ډېر وخت کېږي ډېر وخت کېږي کندوز کې د کوم ځای وي کندوز کې موږ خپله د ښار رسو
د ښار او دلته په کوم ځای کې دلته په جلال آباد کې بس د قومندانۍ سره هم کورونه دي دلته بس کاروبار دی بس شکر دی په کوم شی په قوم مومند اسمه دا د ورور دی دا مې پلار دی پلار دی ماشاءالله داسې ښکاري لکه ورور دی ښه تازه دی ماشاءالله والله بس ماشاءالله الله ورته ډېر عمر ورکړي هو امین امین کاروبار مو ښه دی الحمدلله د ورځې سودا کېږي هو شکر څومره بس اقلا داسې 10 منه 8 منه دغسې محسوس هو دغه د پلار مبارک سره به دې وغږېږو ته دې په کار مصروفه سه آی صاحب ستړی مه شئ خیر اوسې خپله ښه ښه یې شکر دی صحت دې ښه دی شکر د الله احسان دی دغه زوی دې وویله چې موږ د کندوز یو مزمل او زه د بغلان یم همسایګان یو سره عمرخیلې نه کاکړ ښه ډېره ښه ده څنګه یې شکر دی ښه یې خیرت دی خیر یې سوداوې څنګه دي الحمدلله الله نه راضي یو څومره وخت کېږي دا کار کوې 18 کاله کېږي دلته کار کوم 18 کاله ماشاءالله دا د موږ هغه اکثره هېوادوال چې دي له چکې څخه هم شړومبې جوړوي سره وړي موږ ته دا ستونه دا دا ستون دی که نه دې کې دوه منې 14 کیلو دا موږ ته په 200 روپۍ راوړي خو بیا موږ ته 20 کیلو کې 1 کیلو چکه اچوي بیا دې سره موږ دا مکسو به دلته کاروو مکس دي مکس هو مکسوي لکه ګډوي لکه کنه ګډای کو به دې کې به ښه راځي جمله ښه راځي بیا دا بیا د بوتل په حساب خرڅوي او دا بوتل نه دی دا بوتل 50 روپۍ ورکو دا بوتل 60 روپۍ ورکو دا 50 او دا بوتل دا په 60 او دا ګلاس دی کنه دا په 10 روپۍ ورکو لسه وانه دا ګلاس په لاس او ښه دی وطني بس شکر دی مړه د الله راضي تر ټولو خبره دا ده چې کوم تاوان نه لري که نه ټوله ګټه صداقت نه دی هر کاروبار کې روزګار کې صداقت ښه شی دی صداقت ولرې که نه الله تعالی د بېروزي نه پرېږدي همداسې دې ته څه ور اچوئ دې ته بس صرف دا پودینه ور اچوو دا پودینه ور اچوو دغه بادرنګ دی هغه سپین کړي میده کړي دغه مالګه ده بس او دا شی دا درې شی ور اچوو یخ ور اچوو څلور دا پودینه ده دا اوشه پودینه ده دا د طبیعي بوټو څخه راځي که نه او بس نو هېوادوال راځي اخلي بس اخلي او بس چې قسمت یې رسېږي الله احسان دی بس والا بس وطن کې خو مزې دي مسافرو څومره خوږ بوی لري دا پودینه نو شوګانتې مسکه نه مننه یو دوه ګلاسه به واچو موږ اوس خپرونه کوو مزه به یې وګوره ستونزه نه لري زموږ دواړو په یو ګلاس هم ګزاره کېږي وایم 15 به درته واچو موږ خلک ځوان پرسته یو وشولې موږ ځوان پرسته خلک اول خو باید 15 خلک مهمانوازه دي ښه مهمانوازه خلک یو ملګه تندې خلاص او راځه له شګه څومره خوندوره ځای کوې ده تاسو تر وروستۍ را سره پاتې شئ د حاجي صاحب نه مو خدای پاماني واخلو او ده به پیغام اورو حاجي صاحب لیدونکو ته د پیغام څه دی پیغام یې دا ده چې ټول افغانستان د الله ودان لري خدای د خوشحاله لري خدای د هلکان چې دی ټول تعلیم یافته الله دې موږ وطن کې سوله راولي امن دې راولي انتفاق اخلاق انسانیت خدای دا همیشه راولي موږ وطن کې ډېره مننه همدغه زموږ د وطن کور ودان له دې حاجي صاحب څخه مخکې ځو له موږ سره پاتې شئ بیا هم ستړي مه شئ پخیر راغلاست له ځوانانو سره ولاړ یم له دوی سره به خبرې اترې ولرو پښتونستان واټ ته راغلي او دلته عکسونه اخیستل ما هم په دوی سترګې ور ولګېدې ما له یې راشه دوی وغږوه چې دوی په څه غورو کې دي سلام وعلیکم سلام بخیر ښه یې جوړ یې صحت دې ښه دی خیرت ده بخیر نوم مبارک دی نوم مبارک مې سمیر سمیر دی او تخلص شیرین زاده شیرین زاده او هم شیرین هم زاده یې بالکل سمیر شیرین زاده شیرین خو اندر کې که زاده دواړه شیرین کې زاده یې او شیرین زاده لیدونکي دې ویني اول خو دا راته وایي چې د کوم ځای د کوم ولایت یې د ننګرهار ولایت د سرخرود ولسوالۍ سرخرود او د موټرسایکلونو مو خپل دي دا موټرسایکل مې خپل ده او 125 چې ده د ملګری مې ده دا ملګري در سره فیاض ده دوی سره به یو سلام علیکم کوم بیا به تا ته راوګرځم سید ستا په اجازه سړی مه شي ورور خیر علی ښه یې خیر په خیر صحت دې ښه دی الحمدلله ته کوم ځان معرفي که فیاض احمد دم د ننګرهار ولسوالۍ اوسېدونکی او تخلص حافظ احمد حافظ احمد وروره تاسو هم ستړي مه شئ خیر اوسې مننه نوم مبارک دی نسیم نسیم ډېر ښه د همدې ننګرهار یې ننګرهار د ده به یې پیل کو تاسو ته بدر شو صحیح شو ښه څه روزګار څه بوخت دی
ننګرهار هم د جواب میوې منډۍ کې کاروبار کوم ماشاءالله او د تازه میوې د تازه میوې کار کوم څه ډیر پلورې فعلا چې دا خټکي او سیزن د خټکي راځي خټکی او خټکی سودی معنی من یو څه شل لپاره یو سل شل افغانۍ او بالکل دا ولې دومره قیمته دي اوس هم ارزان دی له کوم ځای څخه راځي همدا خربوزې خټکي اول د کندوز څخه رالو د مزار شریف نه راځي هندواڼې هم راځي که یوازې خټکي راځي او هندواڼې هم راځي هندواڼو من په څو دی هندواڼې هغه من یو څه لس سل هندواڼې دې خوښېږي که خټکي دواړه مې خوښېږي ننګرهار کې ډېره ګرمي نه ده ننګرهار کې سخته ګرمي ده دې ورځو کې عکسونه مو دلته اخیستل ګرمي خو د ګرمۍ نه سوځېږي زموږ د سټایلونو نه سوځېږي څنګه مال ګرمي خو د ننګرهار کې خو د ګرمۍ نه سوځېږي زموږ د سټایلونو نه هم سوځېږي دا بعضې ځینې خلک څه وایي دې ښار کې ګرمي ډېره ده قربان خلک ګرمۍ نه موږ نه سوځي همداسې ده که نه بالکل همداسې ده او شعر خو به وایي دا خلک ښه ذوقي خلک په لاس راغلي له تا به یې پیل کو شعر سره باطمي علاقه لرئ ملګری مې لري او ته تا خو یو شعر در باندې وایم چا راکم وي وی یو شعر همدا شعر ما هم ویلی خو تی ووایه دا ته ووایه هغه به بل ووایي وایي ننګرهار کې سخته ګرمي ده خو دا خلک د ګرمۍ نه خو دا بعضې ملګري چې دي موږ نه سوځي خلک ګرمي نه دوی نه سوځي ښه دې ځوان سره به ملګري دی بعضې ښه ده سره به وغږېږو ښه ورور تاسو ستړي مه شئ خیر اوسې جوړ خیر څنګه دلته چکر ته راغلی او بالکل زه په پیل کې ته بیتونه ووایه بیت درته ډالېږم و بې له حجه به حاجي در څخه جوړ کړي و بې له حجه به حاجي در څخه جوړ کړي پیره زور د پیسو لیدلی نه دی او غمه هغه شاعر وایي چې ښار مې خوښ نه دی واړه پکې ورکېږي کلیوال لکه ړانده پکې ورکېږي دا خواږه یاران د خدای مالداره نه که چې مالداره شي خواږه پکې ورکېږي مالداره شي خواږه پکې ورکېږي ګرانه سترګې د دویم افغانستان دی چا نه ځان او چا نه زړه پکې ورکېږي دلته چکر ته راغلی او بالکل څه روزګار کاروبار د موټرسایکلو کوم ماشاءالله موټرسایکلونه پلوري ساعت دې تېر دی الحمدلله ملګرو سره دلته چکر ته راغلی او بس چکر ته راغلی وو هر وخت راځې که کله بس کله بس برابر شو راشو او دلته چکر وایي بالکل ساعت دې پکې تېر دی الحمدلله څه خو نه وایه لیدونکو ته نه بس نور څه ویل ورته نشته تاسو هم څه ویل غواړئ نه څه ویل غواړو پیغام ورکړه دغه ورور سره نامردي شوی و دې خاطر راغلو نامردي ورسره نامردي شوی وسایګان غمازان دي نه پرېږدي او ځوان چې وګرځي دې ښار که څوک راځي ورته په مخ کې سپېلني دوده او که څوک ځي پسې اوبه پاشو په مخ یې ښه همداسې ده ته یو ټوکه لرې وایي ته وکړه یو ټوکه وایي یو چرسي 3 میاشتې دې ته سوچ وړی و چې د ما خور 3 ورونه لري او نو زه ولې 2 ورونه لرم جالبه ده ډېره مننه لیدونکو تاسو له موږ سره پاتې شئ تر وروستیو خپرونه جریان لري لیدونکو تاسو زموږ خپرونه لا هم تعقیبوئ دغه د سیبو جوس والا ته به ورسو دوی سره به لږ خبرې وکړو سلامونه استاده وعلیکم السلام ورحمت الله ښه یې شکر الحمدلله نوم مبارک دی لال محمد لال محمد څه پلورې شربت جوس د مڼې جوس دا اول خبره راته دا مڼې د کوم ځای دی دا مختلف راځي د لوګر نه راځي کابل نه راځي خوږیاڼو نه راځي مختلف ولایتونه راځي او فلحال چې دا کابل نه دا کابل د دې کیلو په څو ده دا کیلو حساب نه دی دا پاکټ من حساب دی مانې په څو ده من د منډۍ حساب دی نو کله یو نیم سل شي یو سل شل تر یو سل اتیا کیلو د شل افغانۍ شاوخوا راځي نو شل افغانۍ شاوخوا راځي جوس پکې جوړوئ څو والا ورکوي بیا جوس وړوکی ګیلاس د غټ شل دغه ګیلاس دوی په 10 افغانۍ ورکوي د مڼو خپل وطن حاصلات دي مڼې او د مڼو جوس چې دی بیا ډېر ځانګړی نوم هم لري او بل د دې ترڅنګ دا ګیلاس دوی بیا په 60 افغانۍ ورکوي ښه دا بل دی او بالکل دا ګیلاس دوی په 60 افغانۍ ورکوي خپل د وطن محصولات
هغه د نوشابو د پیپسي او د مسایلو نه د تیر ښه دي یو خو ګټه هم درته لري او بل هغه د وطن د محصولاتو حق به مو ادا کړی وي که نه بشک څنګه دی د ورځې سودا کېږي شکر دی ولا ښه چلیږي ښه دی څومره سودا کوي د ورځ دا مختلف دی نو دا 10 پاکټه وځي 10 پاکټه یعنې څومره سودا بیا هم دا مختلف ورځې نو در 2 در 3 سلورو پورې 2-3 زرو پورې ماشاءالله بیا خو ډېره سودا ده که نه سودا ښه ده خو فلحال خو دا مړه لږ جیږی ده که نه بیا چې لږ ښه شي بیا نو واره کوي مړه چې جي ښه شي بیا ډېره واره درته کوي په دې کې څومره افغانۍ درته پاتې کېږي والا شکر دی موږ خو 2 کسه یو ښه دی بس پاتې کېږي 200 250 300 نفر په سر دیو نفر په سر ماشاءالله بیا خو ډېر کار کېږي شکر دی والا دواړه ورونه یاستئ که هغه بل کس در سره نیولی دی نه هغه بل کس دی بل نیولی دی هته روزانه ورکوې روزانه که شریک دی نه روزانه کار هغه ته څو افغانۍ ورکوې 200 که زه دلته در سره شم ماته څو راکوې څو چې در خوښه وي خو ته ووایه څومره راکوې ماته راته 200 خو مقصد څومره مې خوړل او چې کله هغې ته به بیا څه نه راته وایه نه خوراک خو بیزو پوښتنه نشته خوراک نه وایه راته نه زه نو ساعت پکې تېر دی ښه صحیح شکر الحمدلله الله نه راضي وبکي چې مقصد ساعت دې تېر وي هېواد کې خوشحاله یم د دغه جلاباته ښار یې که لرې یې زه خپله د مرکز یم مرکز د جلابات همدې ښار په کوم چې مقام صافی نو ماشاءالله صافیان هم ډېر دي بیخي ډېر افغانستان کې ننګرهار او کونړ کې چې اکثره پوښتنه کوي صافی شینواری ماشاءالله بیخي ډېر دي صافیان بیا بیخي ډېر دي تعلیم دې کړی صافیان په تعلیم کې هم ډېر مخکې دي پهله مو تر څویم صنف 12 مې پاس کړی 2 سمستره مې فارمسیست ویلی بیا مې پرېښی هغه ورته وایي تعلیم دې کړی هغه ورته وایي تر 10 بجو هغه ورته ولي وایي سهار چې لاړم مکتب ته وایي مدیر چې زه ولیدم وایي پوه سو چې ولاکه په عمر ټکه یې زده کړم له مکتبه یې پسې واخیسته وه نو تا تر څویمه کړی الله شکر دی بس کړم 12 پاس هم کړی نو تا تر 12 بجو کړی 12 بجو زه ښه دی بیا تا خو ډېر کار کړی که نه ډېر مې کړی ساعت دې پکې تېر دی شکر دی الله لیدونکو ته پیغام څه ورکوې پیغام څه ورانه لرم زه نو تا ته ښه چانس بس ښه وخت ژوندی اوس د ده مننه چې له موږ سره یې خبرې اترې ودرلودې راځئ تر وروستۍ راسره پاتې شي لیدونکو ستړي مه شئ دا ځل نو ننوایي ته راغلی یم یا ننوایي دا ځل نو ننوایي ته راغلی یم د ډوډۍ د پخولو ځای ته نو اکثره مسافر دي او د دې مړۍ پسې به ډېر خفه یا ډوډۍ پسې به ډېر زیات خفه یي له دوی سره به خبرې اترې ولرو سلامونه استاد وعلیکم السلام ښه یې الحمدلله داسې طبیعت دې ښه دی مننه خوشحاله اوسئ وخت تېري ښه ده الحمدلله نوم مبارک دی محمد هلال نوري صاحب د کوم ځای درای نور یې څومره د ښکلي ځای دی درای نور څنګه ده ښه ده سودا څنګه ده ډوډۍ الحمدلله روانه دي ډوډۍ ښې دي ګزاره کېږي وطني ډوډۍ ډېر به پسې خفه یې ښه وینې خو یې دا نو وطني ډوډۍ ده دا یوه دانه په څو ده 10 روپۍ 10 افغانۍ ماشاءالله دې کې ډېر خوند وي مقصد ډېره ذایقه لري او ډېر هېوادوال به پسې خفه هم وي دا خارج کې چې دی خارج کې خو دغه ډوډۍ ډېر کم تر میلاویږي هم نه اکثره نو ځکه چې دغه ځینې مسافر شي دغه ډوډۍ نه میلاویږي هلته څومره وخت کېږي دا کار کوې زما خو افغانستان کې 15 کاله کېږي 15 کاله په افغانستان کې ماشاءالله ولا ډېر ښه دی او اوس دغه دې خپله باید که دلته استاد یې نه الحمدلله خپله ده ماشاءالله سودا دې کېږي د ورځې الحمدلله څومره ډوډۍ کاږئ داسې خو تعداد معلوم نه کله زیات کله کم تعداد نه معلوم مړۍ راخله هملته یږده چې سیم کوه او په خپل کار دې هم بوخت اوسه ښه ګرمه ډوډۍ دغسې ګرمې ډېرې خلکو ته ورکوې که سړې اجه رواني خو بیا ګرمې وړي او خلک چیړ کوي خامخا چې ګرم راکړه او کله چې پخېږو نو بس بیا خامخا مجبورن ښه
څومره انتظار کوي بیا ګرمو ډوډۍ ته نو که ګرمو شوق څوک کوي نو مجبوراً پخېدو پورې یو 10 منټه ولا وخت لګېږي نو انتظار به کوي او ګنې بیا بعضې خلک داسې چې چیړ نه کوي او تیارې ډوډۍ وړي او بله دا خبره ده چې خپله دې ګرمه ډوډۍ خوښېږي که سړه دا چې نانوایان خو اکثرا ګرمه دومره نه خوري پوه شي او خپله خوی خو مې داسې دی چې څه تیارې هغه یاري ډېره مننه خوشحاله موږ دننه ورزوال ته استاد په تنور کې اخته دی او مړۍ پخوي سړی به راګیر کړو دا چې ګرمي ډېره زیاته ده نو له هغه سره به خبرې اترې ولرو ما فکر کوم لارم غلطه کړه تاسو راځئ دننه له ما سره نو ماشاءالله 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 لیونی بیا تنور ته لمبه که د ډوډۍ ترپې سوارلسم کلي ته ځینه استاده ستړی مه سې خیر علي ښه یې جوړې په خیر تکړه یې شکر دی الحمدلله ښه یې ډېره ګرمي نه ده ولا بس خو ګرمي خو دی ګرمي ده زه به لږ دې خوا ته سم ګرمي هم ډېره زیاته ده او دا زموږ مایک شوانه چې لاندې البته دا تنور ته بیا به مایک له کومه را پیدا کوو ښه څنګه ګرمي دې نه کېږي ولې نه کېږي بس ښه خو دا څومره تاپ دی لاس یې راوسوځوه نوم مبارک دی شاه محمود شاه محمود ساعت یې پکې تېر دی الله تېر دی او ساعت مخ تېرېږي بس د ورځې څومره کار کوي ورځې سهار نه ماسخوتنه پورې کوو سهار نه تر ماخوستانه لسو پورې دلته کار ورسره کوي دوی سره او کار دې ډوډۍ ته ناست یې سهار نه سهار نه دې ورته ناست یو بس ګرمي دې نه کېږي ولې نه کېږي بس کار نه کوو صبر کول ډېر مشتریان به هم راځي او ښه ډېر راځي څومره سخته دی دې اور ته ناستی د یو څو دقیقې زه کېناستم د یو څو ثانیې باور مو په خدای کېږي که نه خوله را باندې راغله او د دې تر څنګ لاس مې نږدې دی چې وسوځي مګر دې ته دوی ناست دي تمام ورځ هم دا کار کوي ولا ډېره سخته ده استاده زه نو بریاوې درته غواړو خیر اوسې ژوندی اوسې مننه زما هم قریبه کار راوکه او ډېره زیاته ګرمي ده دا ملګری بیا ډوډۍ ورته اچوي او هغه یې پخوي نو د دې تر څنګ ته زوالې کوې خمبرګري کوم شی خمبرګري نوم دې څه شی دی سلیمان ته نو ساده به اسانه کاري بس دی نو لږ که ډېر دی لږ دی لږ دی ساعت دې پکې تېر دی او والا تېر دی ساعت ځکه د څومره وخت کېږي دلته کار کوې یار چلو 15 کاله کېږي چې کار کوم ډوډۍ دې زده ده ډوډۍ وهل مهل نه یوازې بازبري او خمبرګري مننه له تاسو مننه لیدونکو چې موږ متعقب کړو او نن مو راسره وطنۍ ډوډۍ ولیدلې دا چې دلته د دې ملګرو روزګار څنګه و او څه باندې بوخت و ګرمي ډېره زیاته ده بالخصوص په ننګرهار کې بیا په داسې یو کار کې چې هغه د ګرمۍ پورې تړلی وي بدون له اوره نه کېږي بیا بیخي سخته ده ډېره زیاته سخته ده او له تاسو هم ډېره مننه هېوادوالو چې تر وروستیو له موږ سره پاتې شولئ د ننګرهار ښار دا شپنۍ ښکلا مو راسره ننداره کړه ما محفوظ کاکړ او په کیمره کې راسره مجاهد مخلص ته اجازت ورکوئ الله مو مل او ملګری شي سلامونه درنو هېوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هېوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې